ولا یو پرون ویډیو کړی و هغه تا خېټه باندې واسیلونو ډبه لګولی و. بل بیا هغه ویډیو کړی و ته پې ښویېدلی وې. هغسې شیان دې بحث کړي دي نو خو مسلمیار ته دې کنځا وکړې د هغه دښمني دې مو اخیستله. مسلمیار څه کوي؟ مسلمیار غریب هغه عجز سړی د هغه اوس اسیر ده که اسیر د کار شایدانو تا اسیر ته کنځاوې کوې که نه کنځا خو مې نه دي ورته کړي. کنځا زه کافر ته هم نه که دا یې ما ژوندی پرېښوده نو دغه ده. هغه جنرال صاحب اوس ډېر بېچاره سوی ده. کنځا زه کافر ته هم نه کوم. کنځا ښه کار نه دی. وروره خو دنیا فاري ته ختلی چې کنځاوې دې کړي دي. نه 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 کنځا مې نه دي کړي. ما ویلې مالک مسلمیان بلوچستان باندې به خبرې وکړو. بلوچستان کې ډېر بد وضعیت دوره کې که د افغانستان به نن پرېږدو ولا چې بد وضعیت خو دا د افغانستان هزار ویلي که نه خو دا خو به دا اوس دا ګورې د ګلخانان نه ویډیوګانې کوي جی بس چې دا مهاجر وځي جي که نه نو بس موږ کې امن راځي جي. نو چې مهاجر در نه وځي خدای دې تباه که ته بیا خورې چی شی ته بیا څه کوې. همدغه د همدغو افغانانو برکت ده چې وطن یې درته را جوړ کړه. افغانان خو داسې الحمدلله داسې غیرتي خلک دي په هر ملک خلک خپل وطن به جوړ کړی ولې هغه ځای جوړوه. خو یو پاکستان خو نه په هر ځای کې چې دي افغانان هر هیواد کې هیواد مخ په ترقۍ روان کړی خو صرف بس افغانستان مخ په ترقۍ نشي ګورئ. تاسې د لاسه تاسې فدا ورور راځي که فدا عبدالله هم راځي که تراویح دې وکړلې خدای دې الله ما ته که د تراویح وخت وګوره او د تا دلته په دې موټر کې ناسته ګوره. تراویح ته دا موټر پورې ډېر لګېږي جنرال صاحب دا موټر پورې ته ولې لګېږي؟ موټر نه تراویح ولې نه کوې ته دا تراویح ته ولې نه دي کړي؟ او ته ول دا اوس د جومات نه رانغلم چا ویل سته جومات نه راغللې خو دا هغه ځای 2.5 ساعته فرق لري. تا تراویح دلته اوس تراویح اوس ولې موږ 4 رکعته کوو که نه بالکل هو که نه 4 رکعته 20 رک که دا محمد حاجي ستړی مه سې ستړی مه سې یاره ابو الماس بیخي ورک نه درکه زلاندې کې محمد د الماس فالورم زیات سو دومره مشهوره سوی د ظالم بچای د خلکو نه پیلوریږي جنرال صاحب مو خو دغه ورته وایي وسړی لایف کې به د په زرهاو کسان ناستې د خلکو خبرې منې پلان کې راته وایي جنرال صاحب سره مه کښېنه چې وهله ولاکه دومره مشهوره سوی لکه یا ورځ چې موږ سره یاره خو جنرال نه نو زه اوس په پالور زه څه شی وکړم په مشهورتیا به زه څه شی وکړم نو بعد کې ټیک ټاک جوړ کړی خو باندې که که نه نو ټیک ټاک خو مې دې ته جوړ کړی دی تاسو غونته خلک وګورم پکې بس نه ته خو مبارزه کوې مبارزه وروره زه مشهوره دې کړو زه په خپله ځان مشهوروم په خپله مبارزه باندې ځان مشهوروم ولې ته مې مشهور ته مې څه مشهور کې تا به څه مشهورتیا خو به دغه اوتې بوتې به وایو کور ته چې لاړ سم دومره مشهوره سو واصلین هلته به ډبی تیار درته ایښی ولا یو پرون ویډیو کړی و هغه تا خېټه باندې واسیلونو ډبی لګولی و بل بیا هغه ویډیو کړی و ته پې ښویېدلی وې نو خو این دغه کار کوي که نه خو بیا وایي لایب ته نه راځي خطر ګپ در سره لګوي چې ګران یې وسړی وا په الماس ما خو نور څه نه دي ویلي خو واسلونه خېټه ورته پې ښویېدلی خو ویډیوګانې دي مختلفې خلک یې ایډیټ کوي دا ایډیټ یې ښه نه ده که نه دا ایډیټ یې نه پکې کولی صفا دا کوم رقم چې موږ غږیږو همدغه رقم ویډیوګانې جوړولی بیا هم پروا نه کوله دوی ایډیټ کوي جنرال صاحب د مخې لیک ورتور کړی یم جنرال صاحب ایډیټ یې پکې کړی و نه مخ خو یې ده سپین ده مخ خو یې تور نه ده خېټه یې ډېره غټه ده خدای دې ده نو خېټه خو دا خو چې څه وخورې غټېږي تا غونته خو هسې په شنه چي باندې نه غټېږي چې څه وخورې غټېږي او ګوره 18 ورځې پاتې دي اختر ته اټک ته به بیا ځې که به نه ځې 18 ورځې نه زه سبا نه بله ورځ روان یم خدای دې بېخ شین که 4.5 سوه خو مې نن درته توته تورۍ که ته لا ګپ ګڼې په دسترخوان فلې نم خبر کم پاکستان آرمی چی پرک ده هغه څه د پکې جنرال صاحب تاتې وړی نه هغه به بیا په موږ تاوان کې وشوی چې دا بریدونه له افغانستانه سوي دي و موږ کار نه کې لرو خو داسې اوازې دي دغلته د پکې
نو جنرال صاحب ما د سکرین غټ کړی دا ته کمره نه خلاصه کمره خلاصه کړه الکان وای جنرال صاحب ته کمره خلاصه کی و یادېږم تا خو همدرد کې نه ولا د همدرد ګرد کنځایو کې همدرد د جوړ کیږي او 5 کنځایو وکړ تاسو کاته کوس کني کنځایو چشته کوي نه خو تاسو صحیح وګړي کنځا وزنه کوم کنه نو کنځا مې کو همدرد د خدای ته باندې جوړ د مخربوي کنځایو وکړ سپکه خلوص کنځا کوي خو مایک نه د خلاص کړه همدرد کنځا جنرال صاحب څنګه اول سره لایف تر وخت له دې سره لګیاو کنځا مکو د چا څه کار د ولې پاریو ته جګه پرې د تی وی کی نه د همدرد مې کو مشران دي ګل جاحد سره ګډ کړل صحیح یار ابل ما څه کوزه کا موږ ته همدرد هغه وګوره دلته مشران ناست بیا د بي خوند نه کوي نه بیا د بي خو نه کوم خو خپل سب ډیر فالوور دي خورا چیرې نانبای به چیرې بناس زه خیر کوزمه که زه خیر پروا نه کوي دا خو مینوال دي کنه جنرال زه مینوال به نه خپه کوي ما سرورا خوشاله سم قراله مدلته مجلس هم د سره وکړه بل ته د موږ لوګارای پوسټ باور وکړه دومره د فاریو کې وګرځاوه بل ما سور او په مګه ګرانې د جنرال صاحب لایف تر اعظم موږ به د لایف تر اعظم په مګه ګرانې د خلکو دا نه در باندې لوريږي لایف ته خاطو باندې په لایف ته خاطو باندې دومره پښیمانه امکان کله هندو چې په کلمه پښیمانه ولی نو دغه مجلس چې موږ تاسو وکړو ښه جنرال صاحب نن څومره مجلس سره کوي خدای نن مجلس صحیح ده کنه خو چې اوس یو موضوع راوړي باغی باندې وغږیږو جنرال صاحب موضوع وکړي 400 پوجان وزلې دي او جنرال صاحب ته دا کټ د پوجان خو لکه اړه راړې خو ګوره یقین په خدای وکړه تاسو په بام کې نه په بام نه څه خدای دې د موبایل د پای په غبار څوک باندې نن کې نه دا خبرې نه دي کوم او چې سبا ته تخت ته بچیرته زی ولې به تختمه تخت خو به خود کنه نه که سبا یې تخت به دا تخت در په غاړه ده ولې به تختمه ولې دا تا مالونه دی تا کارونه تخت بنا اوس ګوره خلاص دې هم نه مخکې خو ورک سړی صادر په وګاوز په دوبه کې لبنیات هم خلاص کړ او بیا غواګانیم دي دغه کومه سی بیاي غواګان خو به له موضوع ده نه علت به د تخت څه زه ولې تختمه علت به د تخت دای چې تاسو د پالیسی ناکامه ده نو د مونږ پالیسی د چا پالیسی ده د تاسو د مونږ مطلب څه د ما غواګان دي لبنیات دي کې نو پالیسی مطلب د جنرال صاحب غواوی بیکاره د څنګه ست جنرال صاحب ته خبرې کوي نه د خو د نظام لا ادرس غږی کنه دغه نه خو نه غږی کوم نظام داسته نظام زه خو یو ورځم د هغه ادرس نه یم غږېدلی زه خو ډایرکټ خپل فارم نه تاسو سره انلاین یم نه شکر د کومه وظیفه لرم نه دنده لرم نه د بیت المال موټر ده نه ټوپک دی نه تنخوا ده زه څنګه د نظام سړی یم خو په دغه باندې زم تاسو ته وایم کنه چې نه په نظام کې وظیفه درکې نه څه اهمیت درکې او تاسو په نظام باندې ولاړ یې کله ولاړ یې پرون مې تاسو ونیل چې راځه په دې مونږ قومندان سره مونږ به درپسې یو برید به پې باندې وکړو هو بالکل شاید یم جنرال صاحب نو دلته ناسته کنه ټاپو والا ناسته ټاپې در پسې لګی ته خالي لګیږي درته ونه لا د ویډیوګانې د فاریو کې ګرځي شعر پیدا کړي ښه شعر پیدا کړي پېښ او ما درته ونه راځه دا اوس خنده پیدا محمد پېښ اختر نه مخکې شروع کوي اختر نه مخکې شروع پکې وسې پکې قومنده کوه خالي مونږ ته امکانات را رسوه نور ته اخلاص بس خو جنرال صاحب خو حد خپلانو بس تش لاس خو جنگ نه کیږي خو هر طرف کې هم د نظام سړی نه یم وروره ګوله بیا به زه تختم ولې به تختم جنرال صاحب کومنده غواړي چې سلام تو ورکې نه پرم تو ورکې او د خالي کومندان کې رغس امکان لري پاسپورتونه خو د مونږ نه پاس راوېست او د تاسو درک نه لګیږي نو خو زه خو جنگ ته آماده یم راځئ نه مړه جنگ ته د څو پرېږدي جنگ منګ به نه کوي بس څادر په اوږه به وځي چېرته به وځم خو ولا تا خو بیا هم خدمت وکړه که وتښتې غواګانې خو د خلکو ته پاتې سي دا نور خو هېڅ ونه کړه هېڅ ونه ترې پاتې نه سي ولاکه په ګوډې خرې رانه سپور سي غواګانې خو څه کوې پاتې لوګر غازیان نه دي معلوم قسم دې په خدای وي چې یارې دې د لوګر پوهنتون ته ننه باسي په هغې ټیم کې بیا غازیان مازیان په درد نه خوري انډې والا زه مونږ او تاسو سره معلوم دي تر زه
هغه ما سره جنرال صاحب یو نوې جیم جوړي نوې فارم جوړي غویو ته جوړي ولا خدای کنه مکه وز ترکیو کې بیا لاړ سي د ملت ته دومره وڅ پاتې سي وکارې پیروان کړي نام د تاسو د پاره جوړوم مطلب واغانې خوشتنو صرف غویی په کار دی پوه شي څنګه فدا محمد زه خپل واغانې څور سره غویی په کار دی د دې جوړ کې غویان ډیر دي مړه د سره واغانې غویی شته څنګه ته بیا کیمرا خلاص کړه د کیمرا بند کړه دا وردا چینجان आवाज د منه چې دا خو زه دغه ته وایم کني دې کیمرا خلاص کې الماس بیا ته کیمرا بند کړ د سره به وغږی دا کوس کلماس کني موږ درچ زوبه بیا یار دا کوس څه معنا لري د استاد نه سو نه پرنا دې کړي دا کوس کا یو څه محمد پیدا محمد دا ته چې دا ګړنګان ته دا پرې ته وګوره ګړنګان ولا خبره ما جنرال صاحب خو دا ارمی دا ګړنګان څوک ده دغه د کمال ارمی د بیات دی دته د بیات دی یار جنرال صاحب ته دې موږ لایف سره تیرزو یې څنګه زه په پیګم ابو الماس اړه بار کړي سره زلند چل دې تکړه کې نه دي چې خبره وکړه تاسو مشمول خبرې دې شروع کړي غواګانی دې مړ سره خپل خور ما دې ته وګوره دې نوم دې وګوره چې بند کا تو خله دې بند کا ته چپ کې نه د ذکر بیا زوغه کې د مسعیده خبرو کا ورته څه وای وروره بیا اخر کې تاسو جنرال صاحب ته لغمونی دې چې شي وای دا فالوور چې زرو ته هغه لایف زرو کسانو ته ورسېږي موږ به بیا ته کاته سو صحیح خو د شډاری کې زرو ته ورته موږ تشریح کې زرو ته ورسېږي موږ ته نه با دا ګړنګان دي څو دقیقو کې زرو ته رسېږي ځه فازه پاکولې نه چې راځي د سیاست کې غیبیا د همدغه ګړنګن سره لګیای سره ته پاکه ماته معلومات د چې تاسو دې لپاره خلر سره ګرځي چې پازه درته پاکه خلی ته دی وګوره غټ سړی بریتونه دی پیشو باندې زرو د دې رسېږي چې سره لې پکینه خیر د توهین یو بل ته مکوي نه دا استاد ګورې نه مورته ابو الماس وسته وخت وطن ته راځي کنه راځي ابو الماس وطن ته خیر سره لوی اختر ته بدرځم کې دی الله رضا وا الله درا ولا بس ما څه قرباني دي کوله ولا ډیر یو خاسته غوای در سره 15 لک افغانۍ قیمت ده خلک وکاسه شریکانی کې کې سل کس شریک سي بیا هم 15 مانه درته رسیږي د څه ولا مونږ ټان ده ماشاءالله مونږ مریضانو د پریز والا لرو مونږ واړه مالونه لاله وینا لاله تا وزیم را سره ستا پسونم ستا صحیح سلیما دې پاره دوه دانې پریدا جنرال صاحب قیمتي څنګه ده توزیع صافه خصم مرتکو وای 15 لک افغانۍ قیمت د خوسکه او پوزو کې سره جوړیږي نه جنرال صاحب خو بیا لږ زره ډیسکاونټ الماس اورا زره تورسه د مخبل وعده پورا کړل خدای پامان نور د ګړنګن سره لګیا اوسه جنرال صاحب کی نه چیرې ودرګي یو څو اته دغه هغه ته وای دغه څنی میږي کینګ ابو الماس ارمی ته وداته ته اوس کې نه تاسو نه پر کېنی خیر د پروانه کې موږ ته جو نه پر کېنیم کاپی دي موږ د پاره پروانه کوي دا مشر دا ویني دا بیان دي دو کې ادبیات نسته وسه دا ویني دې بس دې ته کېنی دي سړی 70 په خو لاندې راولي تر سوال لاندې ورکینګا دې د خبرې دی ګوره چې ضرورت نه وکنه یاره نه غلطه ګوره چې سړی درته خبر وکړو دا یو څه زور د دې چې موږ غلی ناسو زه ګوره ما ورته غږم نه ده کړی مشر سره دی لګیو د خبرې کې پیدا محمد مداخلې پکې کې بار بیا ته چې لګیوي چې په کوم انداز کې غږیږي چې سړی در سره وغږېد بیا در باندې ولې بدلېږي دوی چې موږ دی غږیږو موږ ته څوک نه بل سړی دی دا داسې دی لکه غب کې مرګري لګي یو یې لګي ټول ورته خاندي چې په دې ولګي بد پې لګي دا د زور او دا د ادبیات نسته دو سره منطق کومه دا دو سره دلیل کومه نشته نه در سره دلیل شته نه په غب کې در سره زور شته نه په هغه کې در سره شته په دا خپل خپل دی ویلي چې ما غویان په کار دي چې غویان دې په کار دي خو غواګانې در سره طبیعت نشته احترامات علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اول ما څنګه چلې ساج صافي مې یو ګنټه مې وشو چې ناسې مدي موبین په شو باندې لګ راکې جوړې ولا هغه نه کوي کنه اوري دي چاوري نه کني دا کینګ ور سره خبرې کولې دي نه اورېدله ولا ما دا حمزه تابلو جو سو خبرې کړې په